بیا اهل الحدیث چې علماء حق دي اب څنګه ائمه مجتهدین تبدوي دا د خلکو پروپاګاندا را د عوام ذهنونه په دې خبرو ګنده کول غواړي. اے عوام ځانو خيار کې هزار فتنې دي، هزار فتنې دې ټول فتنون نجات چې د اطیع الله و اطیع الرسول د الله ومنه او د الله د پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خپل کې عمل چې کوي عقیده چې ساته د قران او د حدیث پر اړه کې وساته د علماء احترام داغي مقام په خپل ځای دی، هغه کې شک نشته. دا څه بني چې یو مسلمان وي، یو عام مسلمان هغه بم داسې نه وي چې هغه چرته یو عالم دین ته بد وګوري، هغه ته بد ردوي. نو بیا اهل الحدیث چې علماء حق دي اب څنګه ائمه مجتهدین ته بد وي دا د خلکو پروپاګاندا را د عوام ذهنونه په دې خبرو ګنده کول غواړي. والله د قران او د حدیث نوم چې یو چړې اخلي د هغه چړې نوم چې زموږ مخکې څوک په بدوالي مونږ نه برداشت کوو، نو د دین په ائمو کې به د یو امام نوم مونږ په بده برداشت کوو، سوال نه پیدا کیږي. مسلمان دغه خو احترام وي، خو یاد ساته احترام دې ته نه وي چې د الله او د الله د رسول د خبره مقابله کې ومني. دا احترام نه دی، دا خو ظلم دی. ظلم خبره د الله منلی شي او خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی شي. د الله او د الله د رسول د خبره مقابله کې د یو امام او د یو مجتهد خبره ته اختیار نشته، د یو استاد، د یو پیر، د یو عالم، د یو مفتی، د یو فتاوی خبره له اعتبار نشته. اعتبار د الله خبره ته دی او د الله د پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره له اعتباري. دا د مسلمان د پاره رڼا ده. بے د دینه مسلمان ژوند نشي تیرولې، بے د دینه د مسلمان ژوند برابر نه دی، ژوند مکمل نه دی.